اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشرانو کشرانو، دا زما دا آخری کتاب دی. انشاءاللہ مخکې نور مې خیال شته د مواد ما سره ډیر دی، حساب کتاب ډیر دی، او انشاءاللہ د 12 کتابه هو به نور هم چاپ شي انشاءاللہ. خو کم مرګ بیړه ونه کړه، خیال خو مې شته ورته چې انشاءالله زه به په خپل توان سره دا د پښتنو دپاره دا توان به زه خپل کوم، په خپل مصرف به چپ کوم انشاءالله. امید لرم نورو کارونه د الله دي، که ژوند بیړه مرګ بیړه ونه کړه او ژوند و که د الله خوښه وه. دا د آخري کتاب نه د ګلونو د مینې کرونده چې کوم کتاب دی، او د هغې نه دا ربیعه ته پېښوم، یو دا شکل هم در سره ښکاره کوم، عکس به یې هم در سره ښکاره کوم که د الله خوښه وه. که چا دلته محنت وکړو په خپل ځانو، که چا دلته محنت وکړو په خپل ځانو، نشته قبر کې بیا ویره نه خفګانو، نشته قبر کې بیا ویره نه خفګانو. الله هیچا سره ظلم زیاتی نه کړي، الله هیچا سره ظلم زیاتی نه کړي، چې د کمه نوي تله په میزانو، چې د کمه نوي تله په میزانو. انسان کله په انسان دی مهربانه، انسان کله په انسان دی مهربانه. دا خو خدای دی چې په هر چا مهربانو، دا خو خدای دی چې په هر چا مهربانو. دا چې هر سړی غمجن او پریشان دی، دا چې هر سړی غمجن او پریشان دی، دا خو څوک نه دی په سمه لار روانو. دا ټولې فیصلې د مونږ د عملونو دي، چې څنګه مونږ عملونه دي هغې فیصلې د اسمان لوري راځي. دا خو څوک نه دی په سمه لار روانو. حق د خوار او د غریب نه په زور نیسي، حق د خوار او د غریب نه په زور نیسي. پردې حق نه یریږي ظالمانو، پردې حق نه یریږي ظالمانو. چې کرے هغه بریب ابراهیمه، چې څه کرے هغه بریب ابراهیمه. دې متل باندې گواه دي هوښیارانو، دې متل باندې گواه دي مشرانو. مشرانو کشرانو، الله دا زمونږه د لږ عمر او هغه عبدالآباد زندگی چې دا هغه مو د الله نصیب کړي، او دا لږ ژوند دی د سترګو په رپ کې تیریږي. او الله دا زمونږ د تاسو خصوصي رحم په حال باندې وکړي. دا زما کتاب و د مینې کروندې نه یوه ربعي مې تاسو سره پېښ کړله، او دغه عکس به یې هم درکړم اوس که د الله خوښه وه. ولې چې مرګ باندې هیڅ اختبار نشته. ما خو انشاءالله خیال دی چې نور به هم چپ کوم. دا د مینې کرونده، د مینې کرونده محمد ابراهیم 12مه شاعري دا ټولګه، او نور مې هم په کمپوزینګ کې کتابونه شته دي، او کمپوزینګ کې یې کېږي او لګیا دی انشاءالله. او که د الله خوښه وه کتابونو ته مې خیال هم شته، او ما سره هم ډېر زیات اشغار کتابونه یې پراته دي. زما د زړه بړاس وتلی نه دی، او انشاءالله خپلو خوږو پښتنو ورونو ته به نور هم انشاءالله ډېر کتابونه ته مې خیال دی چې پېښ کوم به یې که د الله خوښه وه، که نصیب و دنیا ته به انشاءالله راځي. که د چا په کار وي هم ډېره ښه، که د چا زما اشغار سره طبیعت مینه نه لګي، او نوم د هر سړي خپل کار او خپل روزګار شاد و آباد مو غواړم. چې ما نه څه خبرې په ویډیو کې غلطې وشي، د هغې زه معافي غواړم په دا دنیا هم په آخرت هم.
شاد و آباد مو غواړو. مننه.